دوی چې په مجاهد په بازار کې نیسي د کابل په بازار کې دوی یې څڼې ورکموي. امر بالمعروف ته د طالب سرتیرو صبر تمام شو. د ویښتو کمول طالبان غوسه کړي. دا چې څه وایي نور حالې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د اسلامي امارات مجاهدین او د امن بالمعروف ته موږ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوی چې په مجاهد په بازار کې نیسي د کابل په بازار کې دوی یې څڼې ورکموي. نو دوی خو دې داسې واکي چې دغه کوپار دې موږ له صافه وباسي، ځکه چې کوپار خو عمومي اپه وکړه او اوس هم راوستلې په دسترخوانو راته کېنولې او په چوکۍ هم راته کېنولې او زموږ هر مجاهد په بازار کې بې عزته کېږي او ټڼې پرې کموي. خو که دغه ببر مجاهد نه وي او دغه عقیدهيي ځوانان نه وي او عقیدهيي مجاهد نه وي، خو تاسو دا د کابل د ادارې ځوانان پرې ورمخکې کې جنګي مقامات یې ورمخکې کې ورسره وجنګېدي چې موږ د دوی غیرت او همت او جرئت وینو. ولې دغسې کوي د الله په خاطر دغه کارونه مه کوئ. دا زاړه مجاهد ګوره مه خفه کوئ، مه خفه کوئ. سیال مجاهد خفه وي، الله پرې خفه وي. ټول مجاهد شکایتونه درته لري. نو دغه کارونه مه کوئ. راځئ د الله په خاطر دغه کارونه مه کوئ. مینه او محبت په زړو کې واچوئ. د اسلام په نوم راغلي یاستئ. تاسو دغه څپو ته وګورئ په صف کې څه حال ده. څه حال نه شهیدانو واقع معلومې شوې، نه د یتیمانو پوښتنې وشوې، هېڅ شی ونه شو. ولې تاسو داسې کوئ؟ له الله وډارسئ. د الله په خاطر دا کارونه مه کوئ. مجاهدین ټول خفه کړي دي او له امر بالمعروف نه بس جدي غوښتنه دا کوي چې مجاهدینو د ویښتانو قچ کولو پروسه ډېره زر ودرېږي او وکنه او بل دغه مجاهدینو په صفونو کې ډېر مردار خلک راننوتي دي. هغه جاسوسان، هغه یهود نصارا او مردار خلک هغه یې ټول راننویستي وظیفې ورکړي او مجاهدینو فقط صفونه یې ټول مردار کړي وکنه او دا بیا دېسته کې صفونه ځوانانو که تاسو وایئ چې د شیخ صاحب امر ده، د شیخ صاحب امر په موږ باندې واجب ده. موږ په ټانګو ورغلي له واسکټو سره او له باروتو سره موږ پرې ورغلي او پرې ورځو. خو تاسو داسې مه کوئ. تاسو د موږ صفونه راګډ وړ که موږ ته هم د کابل د ادارې په هغو خلکو باندې تاسو موږ شهیدانولو، موږ هم په کورو کې ښځې او نر هم راباندې بې عزته کول، هغه د موږ کورو ته راوښتل، هغه تاسو اوس موږ سره په دسترخوانه کېنولي دي. نو داسې مه کوئ. که تاسو چېرته فکر وکړئ تاسو دا سپوز که چې جوړ کړي وکړئ د الله په خاطر باندې دغه عقیدهيي ځوانان وساتئ د سره. دغه زموږ افغانستان چوکۍ د ګرده ګرځي مشکلات لري. یهود موږ سره دوستي نه لري، هغه د موږ د کلمې دښمن دي. هغه په موږ باندې بیا بمبارونه شروع کوي. بیا د عقیدهيي ځوانان نه پیدا کېږي. مه کوئ. دا ځوانان مه خفه کوئ. د الله په خاطر زه زارۍ درته کوم چې دا ځوانان مه خفه کوئ. او که چېرته موږ سره مخ شئ او موږ ته ووایئ او د موږ ځوانانو ته ووایئ او مشکلات به سره جوړ شي، بیا به په غم سره اخته یې. هسې هم سرونه په لاسو کې نیولي دي، نور یې موږ له دې دنیا زړونه تور دي. په زندانو کې هم لیونیان که کوم یو د موږ پوښتنه وکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.